الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د خوبونو تعبیر په سلسله کې یو ور بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. یو څو خوبونه دي. اورو اول خوب چې خپله جلۍ کړی و او مور یې کړی و نو د د مور سخاري خوب ده چې دوی یو باغ ته ځي ډېر ښایسته شین باغ وي دا وي نیایي وي ورسره او یو بله پردۍ ښځه وي نو دوی چې دی نو ځي هلته چې دی د لمونځ وخت کې ډېرې ښځې باغ کې هغوی همداسې په منځو باندې ټولې لاړې نو د دې جلۍ مور چې دی دا په لمونځ باندې ودرېږي نو دا نیت وتړي خو د قرآن شریف اوازونه مې سبق ده اوازونه یې هلته نو دا چې دی چې اوس رکوع ته شي دا سجده چې کوي غواړي چې سجده وکړي دا چمن چې ډېر غټ وي نو دا غواړي دا داسې ورو ورو کښېږي د دې خپل ځي نه چې یو داسې ځای پیدا کړي چې دا ورته سجده ولګوي د خپل لمونځ خلاص کړي خو دا نو خپل دوه رکعته لمونځ خلاص کړي نو دوی چې بېرته روان شي په دې کې چې دی یو وړی جلۍ ورپسې راشي چې تاسو زه راشي چې تاسو سړي راکړئ په دې وخت کې یو څوک ورته شین شال ورکړي او چاکلیټ ورته ورته ورکړي نو دونه چې دی په ډېر راوترۍ سره دا چاکلیټ چې دی په دې شال کې جوړېږي او دا شال باندې راچوي دغه شال جوړ کړي لکه دستمال جوړ کړي او بیا د مور د خپله جلۍ خوب کتلی و چې د جلۍ مور چې دی د هغې نه اوږد خوب نه و د خو دومره خوب یې لیدلی و چې مور چې دی یو شین شال پسې ګرځي چې زه دا پیدا کړم دا شین شال خو داسې مشخص کړی نه دی چې د جلۍ دپاره دا شین شال پیدا کړم تاسو ما ته د اول راکړئ. نو دا خوبونه کتلي دي. استخاري خوب ده، خوازګاري ده. څوک خوازګاري راځي او دوی استخاره کړې ده، دا سنت طریقه د استخاره کول او داسې مسایلو کې چې هغه د سرنوشت مسایل وي د انسان او مهم مسایل وي هغه لپاره استخاره باید انسان وکړي، د الله نه پکې خیر وغواړي. نو دوی استخاره کړې ده، خور او مور او د نجلۍ. نو مور خوب لیدلی ده چې وایي باغ ته ځم، اول ته اوازونه یې لمونځ کوم، اول ته سجدې صحیح نه وایي ځان داسې ښکته کوم څه کومه چې زه سجدې ځای ماته پیدا شي او بیا وایي شال کې چاکلیټونه پکې بند کوو. نو دا هم ښه خوب ده. او دا خپله د نجلۍ خوب یې لیدلی ده، وایي شین شال پسې مور یې ګرځي، شین شال پیدا کړي، شین شال غواړي، شین شال. نو د دې دواړو خوبونو نتیجه یو ده، دواړو خوبونو تعبیر دا ده چې دغه کم خوازګر تاسو ته راځي نو دې کې هم خیر ده. معنا ده چې دغه مور دې د مسؤلیت د لمونځ کولو نه مراد مسؤلیت ادا کول، دا مسؤلیت باید ادا کړي. داسې وخت راسي به کیدای سي د دې خپل مسؤلیت ادا ونه کړی شي صحیح، نو ښه دا ده دا مسؤلیت ادا کړي. او داسې نجلۍ خوب لیدلی ده چې شال پسې مور یې ګرځي او شال نه پیدا کوي، معنا داسې بیا به داسې دوی به یو چا پسې به ګرځي، لږ وخت به تېر شي بیا به څوک راځي نه خوازګري. نو ښه دا ده چې د دې هلک د اخلاق او دین نه که مطمئن یې نو په دې کې هم خیر ده انشاءالله. بسم الله کوي، والله تعالی اعلم. او دغه بل خوب ده چې وایي خوب یې لیدلی دی، یو مشیره ده، وایي تېره شپه مې خوب لیده اختر ده، کاکا کره مې تللی یم، بل کاکا کره مې همسایه دا د شور او سندرو غږ شي لکه کوم محفل چې وي او ما سره د مجلس خلک راپورته شو، هلته ورشو ګورم لاس مې میمیز او بادام وي او ډک وي او کاکا کره مې راشو شور نه وي او ټولو سره سلام کوو. او بیا کاکا ښځه مې وایي چې موږ نه دې زړه شکولی، زه ورته وایم چې عملیات شوم او ستاسو اولادونو ښه. نو دا خوب په خوب کې چې کله معامله یو واده یو پروګرام وکتلي چې په هغه کې سندرې وي، شور وي، ساز وي، دا ښه تعبیر نه لري. معنا دا چې هغه کور کې څه مشکل راځي، هغه کور کې څه مصیبت څه تکلیف پیدا کېږي او ته وایې چې زه اول داسې فکر کوم چې هلته شور وي، سندرو غږ وي خو بیا ورځي شی نه وي. نو معنا دا چې د خپل ترونو په نسبت باندې ښه ګمان ساته، هغوی باندې د خیر ګمان ساته. انشاءالله که څه تشویش وي او څه شی وي هغه دفع کېږي، الله تعالی یې دفع کوي، شیبه نه وي او الله تعالی مشکلات یې دفع کوي. او ته که بدګماني پرې کوې بدګماني مه کوه، خو ګمان هم پرې وساته او د خیر ارادې ورته ولره او خوشبیني ورته ولره، والله نه ورته خیر وغواړه. والله تعالی اعلم. دا بل خوب ده، یو زنانه لیکلی ده، وایي سور او سپین رنګ کې جامې خوب کې ما اچولې وي، د خاله د لور مې وي، هغه واده شوې ده، د هغې وي ما اغوستې وي، ډېر خوږ رنګ لري، خوږ رنګ یې سور او سپین. دا به څه تعبیر لري؟ لکه زه ورته وایم چې زه یې اچوم بیا یې بېرته درکومه. نو سور او سپین جامې دا په خوب کې دا دواړه د واده باندې تعبیر کېږي. معنا ده چې تا دا جامې اچولې دي، که دا جامې ستا په ځان برابر وو او ښه اوږد وو، لنډ نه وو، برابر وو، نو معنا ستا په دینداري باندې، ستا په اخلاقو باندې او ستا په ښه ځای کې واده کېدلو باندې تعبیر کېږي. او داسې ته د بل چا جامې اچوي چې هغه اغوندي، نو دا په دې باندې هم تعبیر کېږي چې کله کله ته ارمان کې د یو بل چا چې دی داسې خلکو سره ښه خاندان کې واده شو نو ستا هم داسې وشي، نو ستا هم انشاءالله هم داسې کېږي. الله نه خیر وغواړه او همیشه دعا وکړه. نو دا ټول خپل وخت لري هر شی. نو په دې خوب کې تا ته دا خوب کې دا ښودل شوی ده چې ته تشویش مه کوه چې کوم شی ستا په قسمت کې وي دغه شی به انشاءالله دا ښه کورنۍ کې چې دا ستا د
خاله لور دې واده شوی دی انشاءالله ستا به هم دلته ښه واده وشي ښه کورونه کې به وشي او ښه طریقې سره او ستا د ارمانونو پوره کېدل سور او سپین رنګ دا دواړه سور رنګ د ارمانونو پوره کېدل او سپین رنګ دینداري او ښهوالی او اخلاق والله تعالی اعلم. دا بل خوب ده دا مورو ښه د فارسي خوب ده انشاءالله بیا د جدا تعبیر ومه دا بل خوب ده دا هم فارسي خوب ده دا بل خوب ده دا اورو نو یو خوب دی د دې ورور خوب یې اواز لګلی ده وایي زه اکثر وخت داسې خوب ګورم چې څپلۍ مې ورک وي یوه جوړه پوره او یا یوه دانه نو دا څپلۍ ورکېدل په خوب کې دې کې زه یو علیحده ویډیو شته په هغه کې د دې تعبیر شوی ده نو بیا دلته لږ وضاحت کومه څپلۍ چې کله موږ په خوب کې ګورو چې یو څپلۍ زموږ ورک وي سرګردان ورپسې ګرځي نو د دې معنا دا ده چې یو قیمتي شی ته له لاسه ورکوې یو قیمتي شی دې له لاسه ورکړی یو ارمان دې پوره شوی نه ده او یا یو دوست دې له لاسه ورکړی ده او په دې باندې هم تعبیر کېږي چې ته بازار کې ډېر ګرځې لکه ډېر د کور نه وځي بدون د ضرورته په دې باندې هم تعبیر کېږي ډېر بازار کې ګرځېدلو باندې هم تعبیر کېږي بیرون وتلو باندې هم تعبیر کېږي ډېر ګرځېدلو باندې ځکه ډېر ګرځېدلو سره څپلکونه چې دي څپلۍ دا د ورکېدو امکان هم وي د زر ختمېدو امکان هم وي نو ته څه خوب ګورې ستا څپلۍ دې ورکې وي او سرګردانې معنا دا چې یو شی لاسه ورکې یا یو ښه دوست لاسه ورکې او یا هم ډېر وځي ته بدون ضرورته ډېر وځي او په دې سبب باندې ته دا خوب ګورې او دا بل خوب دی ښه دا خوب دی دا بل خوب دی چې داسې ته وایي چې لاره کې روان یم نو ګندګي وي لاره کې ګندګي وي مرداري وي نو په دې باندې تعبیر کېږي چې کله کله دغه یو تصمیم نیسي هغه تصمیم ته ښه پوهېږي چې تصمیم غلط ده یو چا سره د کینې کولو یو چا سره د بخیلي کولو یا یو چا پسې خبرې کولو او یا هم د یو چا نه خفګان اظهار دا ټول شیان ته پوهېږي چې دا کارونه غلط دي دا کار چې ته کوې دا غلط ده یو تصمیم نیسي خو بیا هم ته پکې ځي دغه باندې تعبیر کېږي چې کله کله موږ په خپل ژوند کې تصمیمونه هم لږه کوي د خپل د زړه خواهش هغه پوره کوو او په هغه کې بیا لږه کوي وروسته پښیمانه کېږو هم او په دغه صورتونو کې بیا موږ سخت ګورو سخت لارو کې روان یو یا مرداري زموږ لارې مخې ته نو دې نه مراد همدغه کینه او د خبرې کول یو چا پسې خفګانونه بې ځایه دغه شیانو باندې تعبیر کېږي والله تعالی اعلم دا بل خوب یې دا د دې ورور بیا مې ختمونه د قرآن عظیم شان مې تلاوت زیات کول نفلونه مې ورته کول خپل وس توان مطابق مې صدقه ورکوله خو بیا مې یو وخت کې په خوب ولیده چې تازه او ښه تکړه او ښه جوړ دی او زه غېږ په غېږ سړی مشې ورسره وکړم او بیا د لاس مچې کوم مچ وکړم او بیا راته وایي چې ته لاړ شه فلاني کور کې چې تا جوار کرلي دي جوار تقریبا فصل ته رسېدلي دي او هغه دی چې دنه تږي نه شي خوب کې زه روان شوم خو ډېره مشکله چې ګورم دا د جوار دې حد کې دي چې نور بمبلو ته نږدې دي او تکه شنه دي دروازه دې د کور نشته نو زه کوشش کوم چې د دې په اوبو د دې د پالنې په خاطر باندې ورباندې لاره اوږده شي بیا کوشش کوم چې دې ته ځان ورسوم ونه رسېږم او خوب ورباندې تمام شي ښه نو دا ورور خوب یې کتلی داسې پلار یې وفات شوی هغه ورته وایي چې جوار مې هلته کرلی دی هغه وګوره چې هغه وچ نه شي نو د دې معنا دا ده چې کله ته خوب ګورې چې یو مړی تا ته د خپل مال یا د خپل کوم ځمکه ده یا د ده نه شي پاتې دي یا ستاسو کوم سرمایه ده د دې په رابطه باندې تا ته چې وایي چې دغه کار داسې وکړه د دې معنا دا ده چې ته دغه دې مسایلو کې لږ سست یې د دې پلار میراث څه پاتې شوی ده دا تقسیم شوی نه ده ځمکه ده که مال ده که هر شی دی دا تقسیم شوی نه ده یا څه وصیت یې و هغه په ځای شوی نه ده یا څه قرض ده پې هغه ادا شوی نه ده یا تا ته کار ده ښه کاروبار ده پیدا کېږي په همدې ځمکه کې خپل ترتیب کې نو دغه کې ته غفلت کوې دغه کار نه کوې نو د دې په وجه باندې بیا ته دا خوب ګورې والله تعالی اعلم دا بل خوب ده د همدې ورور نه د دې ورور نه ده بل چا ده په منځ کې نه د اوبو لاندې که چېرته په رښتیني ژوند کې انسان د اوبو لاندې ساه اخیستلی شي او ژوند کولی شي دا خو ناممکنه ده خو زه څو پیرې ما خوب ولیده چې د اوبو لاندې یم دننه په اوبو کې او ساه اخلم پوه شې ساه اخیستلی شم او د اوبو لاندې ډېر خوشحاله یم پوه شې پورته اوبو وینم پورته اوبو وینم باندې لاندې د اوبو په منځ کې
دا ورو خوب یې لیدلی ده، وایي زه د اوبو لاندې یم او په د اوبو لاندې ډېر زیات خوشحاله یم او ساه م اخیستلی شم، ساه م وباسمه، هېڅ مشکل ماته نه وي. نو اوبه څه دي؟ اوبه دا په دې ژوند باندې تعبیر کېږي، په علم باندې هم تعبیر کېږي، په مال باندې هم تعبیر کېږي. داسې ته ګورې چې د اوبو لاندې یې او ښه خوشحاله یې او تا ته هېڅ تکلیف نشته، ساه وباسې، معنا داسې ته ښه راحت کې یې د الله تعالی په نعمتونو کې او د دې شکر وباسه او هر لحظه د دې امکان شته د ظاهري اسبابو په سبب په تناظر باندې ستا ته یو تکلیف پېښ شي، تا ته یو مشکل پېښ شي او په اکثر حالاتو کې کیدای شي بل چاته دا مشکلات پېښ شي، خو تا ته الله تعالی ښه ژوند نصیب کړی ده او الله تعالی ستا حفاظت کړی ده او الله تعالی تا ته نعمتونه درکړي دي. نو د دې شکر وباسه، د دې په قدر پوه شه. که لږه کې غفلت وکړې، که لږه کې ته ناشکري وکړې، نو کیدای شي څه مشکل سره مخ شې. لکه یو کس چې اوبو لاندې وي او هغه وسایل ورسره وي او لږ غفلت وکړي، نو کیدای شي دا وسایل د لاسه ووځي او یو مشکل کې واقع شي اوبو لاندې. دا خو د انسان سره دا ژوند د اوبو لاندې نه جوړېږي. نو ته چې په اوبو لاندې کتلی دی د ځان چې ته خوشحاله یې پکې، نو د دې معنا دا ده چې ته ښه حالت کې یې. په دې ښه حالت کې ته شکر وباسه. دا ښه حالت همیشه نه پاتې کېږي. دا ښه حالت تا ته الله تعالی امتحانا راوستلی ده. که ته په دې کې شکر وباسې او ته که په دې کې د دې حقوق العباد حقوق الله ادا کړې، نو انشاءالله دا ښه حالت کې به ته پاتې کېږي او د دې کې به تا ته مشکل نه پیدا کېږي. او که پکې غفلت وکړې او پکې سستي وکړې او حق او حقوق ادا نه کړې، نو کیدای شي تا ته څه مشکل پیدا شي. نو دا و د نن ورځې خوبونه. یو دوه نور خوبونه دي فارسي کې، هغه انشاءالله چې دا ویډیو کې اوس تعبیرومه او تاسو که څه خوب هم کتلی وي نو واتساپ نمبر دلته لیکل کېږي، په همدې واتساپ نمبر کې ماته لیږلی شئ. او که فیسبوک استعمالوئ، هلته د مسنجر له لارې تعبیر خواب لقماني ده، هغه له لارې نه هم خپل خوبونه لیږلی شئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.